امرالله صالح اخیر هم مجبور شو او حقیقت یې ښکاره کړ. دا چې امرالله صالح ولې خفه دی، په څه یې وژړل، دا ټول په دې ویډیو کې وګورئ. د پښتون غږ درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ستاسې پام راوړم تازه، مهم او اجل خبر ته. امرالله صالح ویلي په سوشل میډیا کې لیدل کیږي چې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو زما کور ته ننوتل او جعلي ډالر او جعلي د سرو خښتې راغونډوي او زما د ژړا هغه صحنې سره یې راوستې. صالح وایي ما په خپل ورور پسې ژړلي وو، د غر په شان ورور یې راته شهید کړ، زه په جعلي ډالرو پسې نه ژاړم. صالح وایي دا د پنجاب یوه دسیسه وه چې جعلي ډالر یې زما کور ته راوړي وو او ویډیو یې ترې کړې وه او د نړیوالو افغانانو ته یې زه خاین معرفي کولم. صالح وایي چې 12 بلاک هاک هلیکاپټر له ځانه سره لرم او کولی شم چې دغه ما پیسې انتقال کړې وای. او په یو څو نورو خبرونو کې به واورئ چې د خوست کې هغه د ملي اردو ځواکونه بیا له اسلامي امارات سره یوځای شوي چې په تیر نظام کې خپلې دندې مخته وړلې. دوی وایي چې موږ به له طالبانو سره یو ځای خپلو دندو ته ادامه ورکوو او موږ هیڅ د دښمنۍ راز په خپل منځ کې نه لرو او د یو ورور او ورونو په شان به خپلې دندې مخته وړو. او په یو بل خبر کې به اورئ چې د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان کې پر پاکستاني فوځیانو پر کاروان برید ترسره شوی چې پکې 3 تنه فوځیان وژل شوي او 15 تنه ژوبل شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو تحریک د برید پړه منلې ده. د پښتون غږ درنو لیدونکو دا و د دې ساعت مهم او لنډ خبرونه. د همداسې نورو مطالبو لپاره پښتون غږ یوټیوب چینل حتمي سبسکرایب کړئ تر څو له همداسې نورو مطالبو څخه پر وخت خبر شئ. له ملتیا مو مننه.